د مکه سره زړه تخمخ کیږي چې زبا د خپل خدای د کعبه بدل څنګه عالم بدل به څنګه چې ورغه او د سماته پکې وکړ څوکیداران را راپورټ شو ابراها گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې خو چا د سي چل کړي دي صاحب انټيليجنس سی ډي دایره وغوښته وې سړی غواړم سړی ورپسې ګرځېدا 2 ورځو کې سړی بوټ راوست چراوی وستا ابراهیم ورته وی چې پدې می پوي کا سړی راوستو ابراهیم ته پیش کړو چې دا کار دی ولی کړی ادم کې سړی ورته وی ابراهیم ته چې خبر واورا پدې کمره باندې تا د کعبه نامې خوا هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړ کړی ما دا معلومه ولا چې په دې کمره چې تا د کعبه نامې خدا نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي ما ستاد کعبه بزرګي معلومه ولا والله ابراها د کعبه نامت لری کما پکې ډکی متیاز کولې په ما څونش ابراها ورته څوې ورته مکی زما دې په خدای قسم وی چې ترغه پارام کې ننم چې ترسو مې ستاد خدای کعبه ورانه کړې لوي اتیانو فوج تیار د یمن نرا روان شو مکی تراغه 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حمله لپاره د عبد المطلب او خانونی و د عبد ابراهیم فوجیان چې خانونی و عبد المطلب ورغه وې صاحب ستا فوجیانو زما او خان نیولې دي ورته او عبد المطلب زکابه ورانولو تراغلم داغه تپوس نه کېو د خانو تپوس کې عبد المطلب ورته وی چې ابراها د کوم شي مالک چې زایم داغه تپوس نظر اغلم او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پويګو او تپوس پويګو د کعبه د تپوس ضرورت ماته نشته داغه تپوس په خدای کې خدای پويګو کار زما عزیزان ابراهاتیان مخکې فوج ورپسې ایسوک نشتا چې د کعبه بدل والی ایسو یو سو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کوي ایسو نو چې ایسوک پاتې نشي د دین حقا د بیان او داغه د بدل غستو د پاره نو الله بیا بل کار کوي ابراها اڅوک نشته د کعبه بدل غستو والا اڅوک نشته اتیان مخکې او فوج ورپسې قران وګورئ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مارغان رال دیکھو گورے دمرا مارغ دے یو کانے پا پنجو کی نیولے یو پا مخوکا کی نیولے جاز دے پنجو کے 2 بما یو بم مخوکا کی او پیرال چه پیرالو چه بمباری شروع کرا کانے داتی پملا را غرزیگی لاندې نه دومره غار پکېږي د سړی دل ترا غرزيږي لاندې نه دومره غار پکېږي عبد الله ابن مبارک حج نه وزګار شو کور ته روان
چې ګور یو بډای خزانه استه ده او ببر شړای لپټای په ځان چولې دا او ناسته ده غلې غونډه. نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې السلام علیک ورحمت الله. بډای باندې سلام اچي. بډای ورته وایي چې سلام القول من رب الرحیم. قران یو د سلام جواب ورکړ. دا قران الفاظ دي چې ملائکه به کما سلامي جنتیانو ته کوي. نو عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې دلته څه کوي بډای؟ نو بډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. عبد الله ابن مبارک وایي زه پوښم چې دین لار غلطه شوې ده. نو ورته وایي چې بډای ته چې دلته ناشته سوره دي وشوي. نو بډای ورته وایي ثلاث ليال سويا. درې ورځې مې وشو. بیا ورته عبد الله ابن مبارک وایي چې ستاسو دلته درې ورځې وشو ته خوري څه؟ نو بډای ورته بیا قران وایي چې هو یطعمنی ويسقین. الله مال دلته روټای مروړي او بم مروړي. نو ورته وایي دلته خو بم چرته نږدې نشته ته دا 10 پڅکه. نو بډای ورته وایي چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. خدای وایي چې او بدر ته نه ملاويږي په پاکه خاور باندې تیمم وایو منځ کوي. عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې ما سره خو لګا روټه شته که ته خوري؟ ورته وایي چې ثم اتم الصيام الى الليل. خدای وایي روزه تر ما خامه پورې برابر وایي. نو زما روزه ده زه روټه نه خورم. خزه ده بوډای ده په میدان کې ناسته. عبد الله ابن مبارک ورته وځي دی ورته لا وزما هغه ورته وخ کینولو دا چې په سوریدن عبد الله ابن مبارک ته وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. عبد الله ابن مبارک ته شاکا او سترګې پټی کا ز پردادار خزم په وخ سورېګم سینه چې ته می چرته ونګورې. عبد الله ابن مبارک وای ما شاکړه او سترګې می پټې کړې دا چې په وخ سورې دا وخ منډ کړه دا ته پرې وتا. ما ور منډ کړه چې هو بوډای ته خو بخوک شوی. بیا ورته قران وای چې ما ثواب من مصیبت الا باذن الله. عبد الله ابن مبارک چاته یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رس. مال به خدای سزا راکړي. هغه بیا ما وخ کینو له دامه په سره کړه روان شو. وای ما ته پښتنه وکړه چې بوډای خاوند شته؟ نو بوډای راته چې یا ایه الذین آمنو لا تسالوا عن اشیاء. ما نه دا پښتنه مکه چې خاوند نشته کنه چپ روان اوس. وای بیا زلګیاو ما ته اشعار وې. نو بوډای د پاس نه راته आवाज کوي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عبد الله ابن مبارک قرآن لولا شعرنا موایا. قرآن وایا. نو عبد الله ابن مبارک ته بیبي وایي چې قرآن لولا شعرونه پرېدا. وای ما قرآن لسته شروع کړ چې د زامنو زه ته ورسېدو. نو زامنو نه ته ما پښتنه وکړه چې دا ستاسو مور نه زه پښتنه کوم او د هرې پښتنې په جواب کې قرآن آیات وي او مال جواب راکړي. دا هرې پښتنې ده. زامنو ورته ویلي په خدای قسم 40 کال وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کال وشو. اره خبره چې څوک ور سره کوي د قرآن آیات وي او جواب ولا ورکړي. خزی کزان خزی کول او خکول غواړي قرآن سره بدا سره رابطه او تعلق پیدا کوي. دا قرآن به څنګه چې څوک ور سره دا سره رابطه پیدا کوي. ته چې مړ شو په قبر کې دی کېدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملائکه چې راشي او تپوس ته کوي نو د په ځای به جواب قرآن ورکړي.
زما عزیزانو سوچ وکای فکر وکای پیغمبر چې دنیا تراغه په دې میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوندې عظیم کلام چتلو پرېخ وسو قران کریم غوندې عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی سردار کونین فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر توای چې هغه مخکې منځ ورکی زما طبیعت ډېر دروندې مستراوته نشما بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو به و شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې دنو الله ته وی چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي چې نن بد محبوب په مسلز مخ کې منور کوما الله صحابه ورونی و چې صدیقا وخت قضا کیږي منور کا پزور په جڑا جڑا مخ کې کړ سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدائش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اسه نه چې چرته د جمع منذرانه قضا نشي د جمع منذرانه قضا نشي سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه ده بی بی عائشہ فرمایي چې ما رستونه ور پسې قتل سردار کونین خپې په ځان پسې راخ کې او جمعه تروانو جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله پدیم پوئی کچتانا رستو بزمونگت سحالوی حضور ورتدغا وقتوی ترکتو فیکم امرائل کتاب اللہ و سنتی اے صحابو دو سیزونا می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتاسو د خدای په قرآن عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چرے بتاسو نہ گمراہ کیے گئے او کتاسو د خدای قرآن او زما حدیث پریخ و نو خدای بتاسو پریدی د یو ورځ نه ببل لذلیلی ای د بل نه ببل لذلیلی ای او د بل نه ببل لا زما عزیزانو جناب محمد رسول الله ورتوای اے صحابو دو سیزونه می در تفریخی دی یو د خدای کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پریخو خدای به تاسو پری دروازه ټکه دا صحابه لاړ بار سوق دے بی بی فاطمه وې بابا جان یو ډیر hebatnak سره بهر ولاړ دے ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده دا غسړې ده چې تاب بی پلار کیو مهندی بدی کندی کی بی فاطمه و بابا جان والله کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورته فرمایل چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې تراشي چې چارا لګلې ده هغه تا وایا اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنل راغه الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله ملائکو شان داو ملائکو څه شان دي د پیغمبر په مخ کې امام غزالی لیکلی دي چې اور ورځ
د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي اورس او چنن کوم ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراض نو عرض مې داو چا ځانو دنیا ګوره ټولا بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل بسوک پاتې نشي اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ حضرت عائشہ فرمایي چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تکسور شو اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شته که خلاص و یا رسول الله دا خو مې پر روپای کې او نه در باندې خېده سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپای کې شپاړه سنې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېر مهرباني وکړي لک سات چې تیر شو انا لله وانا الیه راجعون صدیق اکبر پس جواب لار چراشا صدیقہ آتا چه دکم شم پروانه وے اغا شم وفات ابو بکر پمنڈر آگئی پیور پریوت چغے کڑی چوا محمدا وا محمدا وا خلیلا وا حبیبا دا ابو بکر آواز پیور پروت دی په یو مخم خلئی او په بل مخم خلئی او دا چغه وی وا محمدا وا حبیبا وا خلیلا الله بدو مرګا پتا نه جمع کئ یو مرګ چراله او په وفات شوي عمر چې واورېدا تورې راوستا وی والله کچاوې چې رسول الله وفات شو اوس بتی په دې تور سر قلم کما لکه مرزا بدل اشعار چا واورېدا چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغې تاسو کو چې مرزا بدل کم جمعات کې خلوت کې خلکو جمعات په مانشتا نه دکان کې وګورا ګیرا کلی ورغه ورته داسې ګوري ورته مرزا بدل شماري شرامه تراشي ګیرا کلی اگر ورته ریش را می تراشم لیکن دل مخلوق را نه می خراشم ګیرا کلام خود خلق وړه نه ازارم اگر ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را می خراشی پګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي مرزا به دل نیمه ګیرا کلا کړي وانی مپاتې وا به و شپریوت چې پوش کی شو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله وسړی خدای دې تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان हमरा ساختی دا سے خبره دراته وکړه چې عمل په وکړم نو محمد رسول الله سره دی او ذکرما نه د تبلیغ کول چل زدکې ممکن دا عادت شته کچرته قبر لور شو ابو بکر متعلق قران څه ویلي اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا معنا پدی علماء پوئیگی معنا د متکلم مع الغیر صیغه دا متکلم دیکھو برو شیخا دیکھو اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا معنا د صيغه ده وایل متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وای چې ابو بکر
په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دی دومره تا سره ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابو بکر کمیس وشلولو او ټولي سوري په غار ثور کې بند کړي چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک نه ګوري او دته تکلیف نشي یو سوره پاتې و چې هغه د پاره ټوټه نه و نو پکې پوندې کې خوا پوندې کې دننه نه مارو چې چلو ابو بکر خوځینا چې مار خو خورلې ده کو خوځیدم اسنه چې زما د محبوب خوب خراب نشي الله مار چې چلا ده او خوځینا ډېر سات تیر شد سردار کونین په مخ مبارک دا ابو بکر د سترګو نوخه پریوت اندازو کوي دا ابو بکر خو او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې سترګې مبارکه چې وغړولې ابو بکر ول جاړې وې قربان د تا نه یا رسول الله ډېر ساتو شو چې ما سشي چې چلای ما او خوځې د مزه کنه چې ستا خوب چرتا خراب نشي او دا سترګې مې داسې وي چې زما یو نه من لوخې درته الله صدیق اکبر دا خپدي خواکا سردار کونیل قرآن لستو ابو بکر چفت ابو بکر وی په خدای مې دې قسم وی ما تدا محسوس کېده چې زه چرته موچایم نیم خړلې چې قرآن غوندي کتاب وی او د محمد رسول الله غوندي خلوی هغه ته د مار درد څه دی دا اوس زمونږه خلو کې چې اثر نشته قرآن مغه ده او خلدا خون پنځونه ده قرآن مغه والله دا قرآن دی چې یو بادشاہ یو حافظ په سوالو لید چې خیر غوښته و حافظه قرآن دی یاد دی و اوسه وینیو کوټه کې واچلو یو کانه ورته کې هو وکدا کانه دې تر سبا پورې سر زر کړي نو سبا بدی پانسی کوم سوړندوم ما خدای په سوچو کو چې خدای ما سره خو کیمیا نشته چې دا کانه په سر زر شي سوا د قرآن نا بالحمد شروع کړه سار بانګونه چې کې د منل جنت و الناس تورسدو پکانی لاس کې خو په چوفه کو سار چې بادشاہ دروازه لري کچ ګوري کانه د سرو زرو غون پروت دی قرآن خدا هر مرض دارو دی کنه اکم مرض دی چې داغه علاج په قرآن کې نشته چې ابو بکر آج قربان او پغار ثور کې صدیق اکبر مار رسول الله راو غفتو مار ولید د ابو بکر اوچی چلو ورته یا رسول الله غسر کې ګرا تما زما دې په خدای باندې قسم وی عیسی علیہ السلام یو ورځ واس کولو په واس کې دا وې چې ما نرستو به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه وی د مکې له بیا مدینه ته هجرت کړي او په غار ثور کې بلګ وخت آرام کړي نن شپږ سو کال وشو چې ستاد دیدار په انتظار باندې ز په دې غار کې ناشته ما په دغه سوره کې ما تا تکته ابو بکر ټولي سوره خو بند کړې دا یو پاتې و چې ما په کې تعالی قتل پاغه کې د پوند کې خوا نو یا رسول الله ستا په عشق کې داسې غرق ما چې پزان پوي شو نه ابو بکر مې وځي چلو دا ابو بکر یا خوف کفار په پاس ګرځي قرآن راضی لا تحزن ان الله معنا
ان الله معنا، خدای تا ما دواړو سره یو شان. څومره خدای چې په دې غار ثور کې ما سره دې دومره تا سره، ما او تا دواړو سره درم په دې غار کې یو برابر د خدای ذات ته چې اون یری. کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و، کوم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و، کوم ابو بکر چې په مدینه کې سره د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی، هغه ابو بکر خراب دی او سورل سوکال رستو تاسو کوي. عزیزانو عرض میں داو غار ثور نروان شو، مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دی. ولی ولی جنکای لارې تراوتی دی او تمبلونه ور سره دی. سردار کونین چې ولیدا چې پاغه غوندو باندې راوړې دا ابو بکر ورپسې دی. اجنکو تمبلوال شروع کړ. غزلې وی څه غزلې؟ طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي. اے اهل مدینه نن د سورلسم سپوږمۍ په مونږ راو خطا، د خدای شکر وباسئ. جلکای دی تمبلو لگا گئی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. سردار کونین ته پیشکش شو د مدینه لوی لوی سردارانو صاحب ته زما ملمای، ته زما ملمای، ته زما ملمای. سردار کونین وی چې یو طرف ته شي، زما پروردگار دا فیصله کړی دا چې زما دا اوخه د چا په دروازه کې کې ناسته زبداغه ملمای ما. او خطلا اطلا اطلا هر سرمایدار و یا اللہ زما کور، یا اللہ زما کور، ټولو نه تیر شوا. دا ابو ایوب انصاری په دروازه کې کېنه. ابو ایوب انصاری هغه سره و چې سورزونه په خپلم نهرو بچیم نهرو په د پاسه سردار کونین ملمش. ابو ایوب انصاری زار زار جاری چې پروردگار زمان وگا او زما د بچول وگا خو چاتم پتا نوا. خدای اوس خو ستا محبوب می ملمشو چې دومره څه خوراک راوي چې د دم ملمستیا می کړې. رسول الله راو غوښتو و ابو ایوب جالما مخفکیگا ستا د بچو د لوګي برکت ته چې نن زستا په کور کې مل مکرما. دستا لوګا او ستا د بچو لوګا د خدای دومره خوښ شو چې زما اوخه ته دا حکم کو چې په دې دروازه کې کېنه. معاملہ شروع شو. اخیری ټکی تر اعظم حضور وفات شو. چې وفات شو انصار او اهل مکه کې بادشاہ چې خلیفہ بچو کی امیر بچو کی اهل مدینه وای چې زمون ملک دی زمون به امیر. تاسو خو د مکه مهاجر راغلی. با شروشه صدیق اکبر پاسه ده ورته یو حدیث واوري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه وي. اوس تاسو په خبره انصار وایي چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه وي. ابو بکر په قریشو کې تانه لوی سړی به بل څوک په یو आवाज ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت وشو. اوس نن بیعت شوه سباله صادری پوګه کړی دي او روان دي بازار کې صادره خرڅه چې بال بچ له نفقه. عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نو ورته نفقه جاری کړه
چې دا وخت هم د قوم خدمت ته ورکا صد پاسه 2 کاله د حکومت چې وفات کېده وصیت یې وکړ لورته وای چې د بیت المال کم سيزونه زما په کور کې دي بچي زما د مرګ نه رستو دا ټول سيزونه عمر تا والا کا ولی د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکي دا سګران راځي کې خوجدا پالل بډیر ګران وی د صحابه متفقه فیصله وشو عمر فاروق امیر عمر فاروق ډېر خبره او ډېر قصیدی خو یو درته کوم عمر فاروق پکور کې سپوزیشنو آل داستانم لګو ګرځي د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور کې وګورئ چې دیوال سره کې خو څه چل دی مور یې دې په یو کې وبو اچوا لګي دي و مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا په یو کې وبو اچولې سخت سزا به ورکړي کیږي و عمر بو د پروتي چاته ورته مور خبره ده خو کړل عمر بو د پروتي او کو عمر د نو د عمر خدای خود نه دی وازیدا مور لور پکور کې د عمر خدای خود نه دی اخو می ګوري چې عمر اډر کړو موږ دغه خلاف ورزي کوو دا عمر چواله شو حضرت علی راغه وی یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاسور شو یو حکیم پس یو کلی تلاړو چلاړو حکیم ځان پس راسور چې نیمه لارې طریق کو شو زخپل کلی تا وی ولی وی عمر وفات شو وی څنګه وفات شو څوک راغلی आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مکوا او ګور پردای چيله پردي بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دی نو پردو چلو پردی بوټي تخلقول نشوا عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې دا غوي په حیواناتو حکومت دا عمر دی زنګل تورزی صاحب دې زنګل کې زمری دي وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د زنګل حیوانات مونږ لار راکې چې په دې لار تیر علماء لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمری مکت چې یو طرف ته غون شو عمر له لار ورګړه د بتاستا په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کے سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي ټلیفون نمبر دی 255 ابو بکر عاشق دی لنګ والده او د کیکر پاس وای هغه سوري ګندلی مجلس لګیدل راځي د سردار کونین پکې جبريل راغی سردار کونین چې ورته وکړه جبريلم د شړای لنګواله او چرته کې چې کومځه سوره دغه سوره د کیکر پاسوي باندې ګندلې دا جناب محمد رسول الله ته تاسو کو چې جبريل دانل پکم شان کې رااله و یا رسول الله تاسو مکوا زما دې په خدای قسمی چې نن د ابو بکر صدیق لنګ د خدای تمره خوښ شوه دې چې نن د ټول خدای ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای چې ساتره د بیا جبريل را وې پدې ټکلار شه الله وې چې زما سلام ابو بکر توایا د غرمه ټایم سردار کونین په منډلار صدیق اکبر ته وې چې مبارک شاه
پدې به وخت لار اولې ګلم چې زما سلام ابو بکر توایا